ګرانو کتونکو اوریدونکو ستاسو په درانه خدمت کې د پیاوړي لیکوال مشاعره دوام لري. د مشاعرې په اخري برخه کې د پیاوړي لیکوال صدر قدرمن تېمورشاه کمال ته خواست کوو چې دی راشي و تاسو ته خپل کلام ووایي. تېمورشاه کمال صاحب. یو جان مننه شیدا صاحب، حاجي نعمت لالا صاحب او حکیم الله ساکن صاحب چې زموږ د مشاعرې مشر دی، شیر محمد شادمن صاحب، عبدالمالک کلمیار صاحب، خان نومیالی او عبدالواحد روشان صاحب او د ټولو ملګرو په اجازه لکه څنګه چې خوندوره مشاعره مو واورېده ملګرو، ډېر ښه اشعار زموږ شاعرانو وویل او نن د پښتو ژبې نړیواله ورځ ده، نو د دغه ورځې په هکله باندې یو څو کرښې تاسو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې تاسو یې په غور واورئ. له ښاره نه له کلي نه له کوره مې زده کړې ده، له ښاره نه له کلي نه له کوره مې زده کړې ده، پښتو له نورو نه د خپلې موره مې زده کړې ده. له ښاره نه د کلي نه له کوره مې زده کړې ده، پښتو له نورو نه د خپلې موره مې زده کړې ده. تانې به راکولې پردو ډېر به ځورېدمه زه، تانې به راکولې پردو ډېر به ځورېدمه زه، مجبوره سوم د خلکو له پیغوره مې زده کړې ده. تانې به راکولې پردو ډېر به ځورېدمه زه، تانې به راکولې پردو ډېر به ځورېدمه زه، مجبوره سوم د خلکو له پیغوره مې زده کړې ده. او ما ډېرې هڅې وکړې او تر ډېرو ځایو ولاړم، ما ډېرې هڅې وکړې او تر ډېرو ځایو ولاړم، استاد نه و کتاب نه و په زوره مې زده کړې ده. او پښتون یمه پر خپله پښتنواله ټینګ ولاړ یم، پښتون یمه پر خپله پښتنواله ټینګ ولاړ یم، څوک وایي چې له سپینه یا له توره مې زده کړې. پښتون یمه پر خپله پښتنواله ټینګ ولاړ یم، څوک وایي چې له سپینه یا له توره مې زده کړې ده. او دښمن ځکه په سوځي دا پښتو د مسخره نه ده، دښمن ځکه په سوځي دا پښتو د مسخره نه ده، لمبو نه مې زده کړې له سره اوره مې زده کړې ده. او احسان را باندې ځکه اوس ملګرو د هیڅ چا نسته، احسان را باندې ځکه اوس ملګرو د هیڅ چا نسته، شاعر و هم لیکوال و د خپل وروره مې زده کړې ده. احسان را باندې ځکه اوس ملګرو د هیڅ چا نسته، شاعر و هم لیکوال و د خپل وروره مې زده کړې ده. او لومړی راته په لیک او لوست کې څه ناڅه خنډونه وو، لومړی راته په لیک او لوست کې څه ناڅه خنډونه وو، کماله چې شاعر سومه لا نوره مې زده کړې ده. له ښاره نه د کلي نه له کوره مې زده کړې ده، پښتو له نورو نه د خپله کوره مې زده کړې ده. ګرانو کتونکو دا و ښاغلی تېمورشاه کمال صاحب چې تاسو ته خپل خوندور او په زړه پورې کلام واوراوئ. د ده نه ډېره مننه.